د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت خوندیتوب لپاره لا ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړي او هڅه یې دا ده چې پر دې لاره د تګ راتګ لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کړي. هرات میشته وګړي بیا د سوي اقداماتو څخه ناخوښه دي او وایي د لویو لارو ترڅنګ د ښار امنیت هم ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هرات ولایت چې 15 لوی لارې د نور ولایتونو او هیوادونو سره د نښلېدو لپاره لري، کله ناکله ورڅخه د ناوړه پیښو راپورونه خپرېږي. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو غواړي چې د لویو لارو خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. خواستم از دولت اینه که امنیت شورا بگیرم که مردم بتونن رسیده به ولایت‌ها سفر کنن، برن کار دارم، مشکلات دارم، راه امنیت نیه فعلا. ما دولت مردمی میخوایم که راه امنیت بگیرن، نیرو امنیتی افزایش کنم. ما رو فهمیدیم از اردو از پلیس بعد ما تشکر میکنم، نیرو امنیتی خود تلاش میکنم فهمیدیم، ولی باز به حساب ناامنی کو زیاده بشه. د هرات ولایت امنیتي چارواکي ستونزه مني خوای د لویو لارو خوندیتوب لپاره د شته امکاناتو او پرسونل په نظر کې نیولو سره اقدامات ترسره کړي دي. تامین امنیت شاهراها بارها ما صحبت کردیم پیرامون موضوع و امان پرسونل و یا تشکیلی که در اختیار ما قرار داده شده در شاهراها توظیف هستند و حتی ما از داخل شهر هم از قطعات و جزدامها پلیس خود کشیدین و در شاهراها توظیف ساختین تا اینکه تامین امنیت بهتر بشه در این مسیرها. عبدالعاد ولیزاده د هرات امنیه قومندانۍ ویاند وایي پولیسو ډېری شمېر هغه کسان چې پر لویو لارو یا پشکونو، ناامنیو، سړي تښتونې او نورو ناقانونه کړنو لاس پورې کوي نیولي دي. خب هر از گاهی ما شاهد برخی رویدادها هستیم، اما خوشبختانه که در پهلوی از او پلیس دستاوردهای خاص خود داشته. شما شاهد هستین که در اونجا کسانی که دست به اختطاف میزدن، دست به سرقت میزدن و یا باعث آزار و اذیت مردم میشدن، پلیس توانسته ی افراد را بازداشت بکنه، به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپاره و یا اینکه اونا را از پا در بیاره. د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې د پولیسو د وروستي اقداماتو څخه چې د لویو لارو خوندیتوب لپاره یې ترسره کړي خوشحاله دي، خو وایي د دې لپاره چې د دې لارو امنیت تل همداسې دایمي خوندي وي باید سوی اقدامات تعقیب سی. ناامنیات تقلیل پیدا کرده، گراف ناامنیات در سرک شاهراه اسلام قلعه هرات پایین آمده، ولی خب نیاز بیه، لازم بیه که انمی تدابیر امنیتی باید مراقبت و مواظبت بشه و پایدار بمانه، نه که مقطعی باشه باز فردا انمی تدابیر امنیتی باز ضعیف بشه یا کمتر بشه. متاسفانه یا بی‌توجهی نیروهای امنیتی کمتر بشه به شاهراه که پس باز ناامنی‌ها بیشتر بشه. د بل خوا د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا د پولیسو اقدامات د لویو لارو امنیت ساتلو لپاره ناکافي بولي او وایي د لویو لارو ترڅنګ آن ښار کې هم ورځ تر بلې ناامنۍ مخ پر ډېرېدو دي. تنها شهرانه و داخل شهر که است زیاد امنیت کمه که می‌بینیم حادثات زیاد میشه، قتل زیاد میشه، دزدی، اختطاف. اکثریت جوانا موتور خور بیرون نمیکنه از خانه، وسیله که داره از خانه بیرون نمیکنه خاطر از اینکه جون از در خطره، به خاطر وسیله خو جون خور از دست میده. متاسفانه از چند بدین سو امنیت شاهراه بسیار خراب شده. کسایی هستند در شاهراه خصوصا طرف اسلام قلعه چندین مرتبه شده افراد را اختطاف کردن و اونجا افراد را به قتل رساندن. امنیت شاهراه بی حد و اندازه خراب است و خواست ما از دولت این هست که امنیت شاهراه را بیشتر توجه داشته باشه در عرصه امنیت شاهراه و نیروهای بیشتر را بگماره به اونجا که حداقل از کشتار مردم بیگناه در شاهراه جلوگیری بشه. هرات اسلام قلعه او هرات شندن د هرات ولایت دوی هغه لوی لارې دي چې کله ناکله ورڅخه د امنیتي پیښو راپورونه خپریږي، خو د هرات ولایت د پولیسو د مسؤلینو په خبره د پیښو مخنیوي لپاره اوس نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.